هغه څوک چې د احد په جګړه کې د مسلمانانو پر ضد ولاړ وو څنګه د اسلام تر ټولو ستر اتل شو. د داسې سړي کیسه اورو چې اسلامي تاریخ او مسلمانان پرې ویاړي. فکر وکړئ هغه قومندان چې د احد په جګړه کې د خپلې بېساري پوځي ځیرکتیا او تدبیر په وسیله د جګړې لوري د مشرکانو په ګټه واړوه. هغه څوک چې یو وخت د مسلمانانو پر وړاندې د سنگر په لومړۍ کرښه کې ولاړ وو، وروسته یې خپل ټول ژوند د اسلام په لار کې وقف او قرباني کړ. هماغه سړی ورځ څنګه د اسلام له سترو اتلانو شو. دا کوم بل څوک نه و بلکې هغه کس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له ډېرې زړورتیا د سیف الله په لقب ونوماوه. راځئ نن د اسلام د دغه اتل ژوند ته سفر وکړو چې تاریخ یې د الله د توري په نوم یادوي. دا کوم بل څوک نه دی بلکې حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دی. نوموړی له اسلامه مخکې د قریشو له زړورو او وتلو پوځي قومندانانو یو و او د احد په جګړه کې د خپلې پوځي ځیرکتیا او تدبیر په وسیله د جګړې لوري په بدلولو کې د مشرکانو په ګټه مهم رول ولوباوه. خو الله تعالی د دغه زړور سړي لپاره بل ډول تقدیر لیکلی و. د حدیبیې له سولې وروسته حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دې پایلې ته ورسید چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورځ تر بلې پراخي او نور د پوځي ځواک په وسیله د حق پر وړاندې درېدل ناشوني دي. هغه پخپله وایي چې هر چیرې به چې تلم یقین به مې لا زیاتېده چې محمد صلی الله علیه وسلم پر حقه دی. په همدې ورځو کې د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ژوند یو بل مهم بدلون ته نږدې شو. د خپل رور ولید بن ولید رضی الله تعالی عنه له لوري ورته یو لیک راورسید. په هغه لیک کې لیکل شوي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه یادونه کړې او فرمایلی دي د خالد په څیر یو سړی باید له اسلام نه خبره پاتې نشي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مبارکې وینا د خالد رضی الله تعالی عنه پر زړه ژور اغېز وکړ. هماغه شیبه یې خپله وروستۍ پریکړه وکړه له عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه سره یو ځای د مدینې پر لور روان شو. په لاره کې عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه هم ورسره ملګری شو. کله چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته ورسېدل، خالد رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې چې زړه یې له ایمان څخه ډک و د شهادت کلمه پر ژبه جاری کړه او اسلام یې قبول کړ. له خالد رضی الله تعالی عنه سره یو ځای عثمان بن طلحه او عمر بن عاص رضی الله تعالی عنهما هم ایمان راوړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیف الله پر لقب ونوماوه. د علامه ابن کثیر دمشقي رحمه الله د البدایه والنهایه له مخې د دوی د اسلام راوړلو نیټه د هجرت 8م کال د سفر میاشت وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد رضی الله تعالی عنه ته په ډېرې خوښۍ هرکلی ووایه او دا دعا یې وکړه چې ای الله خالد ته د تیرو ټولو اعمالو بخښنه وکړه. له هماغې ورځې وروسته هغه توره چې پخوا به د مسلمانانو پر ضد راایستل کېده د اسلام د دفاع او ملاتړ لپاره وکارول شوه. ډېر ژر رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته د سیف الله یعنی د الله د توري ویاړلی لقب ورکړ. همدا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې یو وخت د اسلام پر ضد د جګړې قومندان و، د خپل ژوند تر پایه د اسلام له ستورو او نامتو پوځي قومندانانو څخه پاتې شو او د مسلمانانو په لویو فتوحاتو کې ډیر مهم او اغیزمن رول ولوباوه. دا کیسه موږ ته دا درس راکوي چې که الله تعالی د چاته د هدایت اراده وکړي نو د پرون تر ټولو سرسخت مخالف هم د نن تر ټولو ستر مدافع کیدای شي او الله تعالی تر ټولو ښه هدایت کوونکی دی.